السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو، په هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سیدالله حسن نظر، بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک سټوري ته غټه ویډیو اپلوډ کړو. لکه څه ډول چې تاسو ته ښکاره معلومه ده چې موږ فیسبوک په سټوري کې د 26 سکند څخه غټه ویډیو یا زیاته ویډیو نشو اپلوډ کولی. خو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته یو داسې طریقه درښایم چې د هغې په ذریعه تاسو کولی شئ چې د فیسبوک سټوري ته د 26 سکند څخه زیاته غټه ویډیو اپلوډ کړئ. اگر که هغه ویډیو 1 دقیقه وي یا 2 دقیقې وي، تاسو بالکل اپلوډ کولی شئ. نو ویډیو تر پایه وګورئ. دغه طریقه تاسو زه ضرور درښایم، ځکه چې ما نه زیاتو ملګرو دغه غوښتنه کړې، ما هم د هغو مطابق تاسو ته دغه ویډیو راوړم. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، پخوا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ او ورسره خوښ چې کوم د بیل ایکن راځي په لازمي کلیک درسره وکړئ، تاسو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ټول نه اول در ورسیږي. نو ملګرو، د لپاره تاسو د یو اپلیکیشن ضرورت دی. دغه اپلیکیشن لینک د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې شته. د ویډیو لاندې کوم لیکل چې ښکاري په دغه کلیک وکړئ. لاندې کومه صفحه چې راځي ته ډسکرپشن وایي، دلته به تاسو ته لینک پروت وي، په دغه لینک کلیک کوئ، دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته وي، لاندې تاسو ته دغه لینک میلاو شي. ملګرو، ما چې کوم لینک درکړی دی، دغه لینک څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په دې نوم باندې تاسو زیات اپلیکیشن راځي، خو شاید تاسو دغه یو پکې پیدا نه کړئ. سټوري کټر په نوم اپلیکیشن دی. دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله مو چې دغه انسټال کړه، په اول ور کې تاسو یو څو پرمیشن غواړئ، هغه به ورکړئ. کله مو چې هغه ورکړل، دلته تاسو دغه ډول انټرفیس راځي. اوس ملګرو، موږ چې کومه ویډیو په فیسبوک سټوري کې اپلوډ کوو، هغه غټه ویډیو نه اپلوډ کیږي. اوس د سټوري کټر اپلیکیشن دغه ویډیو په څو برخو موږ ته ویشي. که تاسو 10 سکنډه غواړئ، 15 سکنډه غواړئ، که 60 سکنډه غواړئ، په یو څو برخو تاسو دغه ویډیو ویشي. مثلا تاسو 1 دقیقه ویډیو راواخیسته، تاسو غواړئ په څو برخو ویشئ. اوس چې 10 سکنډه کټ کوئ، نو 6 برخې ویډیو راځي. نو تاسو به هغه ویډیو په فیسبوک سټوري کې اپلوډ کوئ. خو تاسو ته طریقه هم درښایم چې څنګه بیا اپلوډ کولی شو. هغه ویډیو به داسې راځي لکه صرف یوه ویډیو پلی کوي. بل څوک چې تاسو ویډیو پلی کوي، بالکل به داسې ورته راځي چې هغه یې صرف یوه ویډیو پلی کړې ده. دلته به تاسو سره راشئ، ګیلري یو ریکارډ اپشن ښکاري، بل دلته ګالري اپشن دی. تاسو په ګالري باندې کلیک وکړئ او تاسو به د خپل موبایل ګالري څخه یو ویډیو راواخلئ. کله مو چې د خپل موبایل ګالري څخه یو ویډیو راواخیسته، د مثال په ډول ما یو ویډیو راواخیسته، هغه ویډیو فکر کوم د 1 دقیقې څخه زیاته ده. دلته به تاسو خپل سکند ورته واخلئ، 2 سکنډه تاسو ته هغه ویډیو باید کټ کړئ. ما 10 سکنډه تیار انتخاب شوي، زه په دغه 10 سکنډو باندې کلیک کوم. تاسو به یو څو شیبې انتظار وکړئ، تاسو دغه ویډیو پروسیسینګ شي، تاسو دغه ویډیو کټ شي. ګورئ، دا ویډیو اوس په څو برخو ویشل کېږي او په مساوي برخو. کله چې دغه ویډیو ویشل شوه، نو تاسو چې کله په فیسبوک کې دا ویډیو اپلوډ کړئ، بالکل به داسې راځي لکه یو ویډیو چې تاسو اپلوډ کړئ. دلته تاسو ته ښکاري هغه کمپلیټ شو، ویډیو پروسس کمپلیټ شو. دلته په ویو سټوري باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، اگر چې دغه اپلیکیشن د انسټاګرام لپاره دی، خو موږ د فیسبوک لپاره هم ترې ګټه اخیستلی شو. تاسو وینئ چې دغه ویډیو په صحیح ډول سره کټ کړئ. نو زه راځم د خپل موبایل ګالري ته او تاسو دغه ویډیو درښایم چې دلته دا څه ډول پکې راغلی ده. ګورئ ملګرو، لاندې برشل د تاسو ته ښکاري سټوري کټر اپلیکیشن کې تاسو وینئ چې 6 ویډیوګانې جوړې کړي دي ترې، یوه 14 ثانیې او نور 8 ثانیې ویډیوګانې ترې جوړې کړي دي. نو تاسو به اوس راشئ خپل موبایل کې فیسبوک ته. کله چې تاسو فیسبوک ته راغلی، دلته به تاسو اډ سټوري اپشن باندې کلیک وکړئ. اوس که ملګرو تاسو به دلته راشئ، تاسو د دا ځای ښه په یاد وي، سلیکټ مالټیپل، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. د دې څخه بغیر تاسو مه انتخابوئ بل اپشن. اوس به تاسو دغه ویډیو مسلسل ټولې داسې انتخاب کړئ. ګورئ، 6 واړه ویډیوګانې چې کله مو انتخاب کړئ، په نیکسټ اپشن به تاسو کلیک وکړئ. اوس ملګرو، چې کله تاسو دغه ویډیوګانې 6 واړه راواخیستئ، سلیکټ هم کړئ. اوس چې هر یو ستاسو ویډیو ګوري بل څوک او ستاسو ویډیو پلی کوي، دغه ویډیو به مسلسل ورته راځي. هیڅ به داسې نه راځي چې ویډیو وقته شي، بله بیا چلانده شي، منځ کې وقفه پکې راشي. دا به نه وي. تاسو ویډیوګانې به مسلسل یوه راځي او دغه کس به یې ګوري، کتلی شي، هر څوک یې کتلی شي. نو په دغه طریقه ملګرو، تاسو په فیسبوک سټوري کې غټه ویډیو اپلوډ کولی شئ. نو ملګرو، دا به زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. کوم چیرې ویډیو خوښ شي، دا ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شیر کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.